سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ اوسئ. زه نن د وشاوا ښار کې یم چېرته چې فارمونه دي او د کاناډا زراعت ده. تقریبا شاوخوا 80 کیلومتره لرې د تورنټو څخه دغه ښار یا دغه ولسوالۍ ده او دلته زه د زمیني توکو فارم ته راغلی چې شاوخوا تقریبا ساحه ګورئ درنو لیدونکو چې ډېره غټه ساحه ده فقط د زمیني توکو لپاره دوی کړې ده حساب کړې او تاسو دې په ساحه درنو دوستانو ګورئ چې کاناډایان راغلي دي او غواړي چې نن ورځ انجوی وکړي او خپل ورځ دلته تېره کړي. ما سره په دې خپرونه کې مل اوسئ. درنو ملګرو په کاناډا کې زمیني توتان په هر ولایت کې دي. زه نن د تورنټو نه تقریبا 80 کیلومتره دې فارم ته راغلی یم او دلته زیاتره کاناډایان هم تاسو ګورئ چې زمیني توتان غواړي واخلي او کورونو ته یوسي او په کاناډا کې ژمی ډېر اوږد ده نو زمیني توتان ډېر زړه شنه کېږي او پخېږي. واقعا چې خواږه دي درنو دوستانو که چیرې هغه افغانان چې په تورنټو کې اوسېږي او غواړي له دې فارم نه لیدنه وکړي نو حتما دې راسي او یو ځل دې ټرای کړي. مننه. درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو دا خلک ګورئ چې هر څوک کولی چې راسي او دې فارم نه ګټه واخلي او توتان واخلي او دلته هم خوړلی شي او کورو ته هم وړلی شي. دغه صندوقونه یې ورکړي د نورو لیدونکو تقریبا $10 نه دلته هم کولی شئ چې وخوري او کورو ته هم یوسئ او د کاناډا حکومت تل کوشش کړی دی چې خپلو خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي خصوصا د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې ځکه دغسې فارمونه یې جوړ کړي دي د خلکو اسانتیاو لپاره او کوشش کوي چې په زراعت باندې ډېره توجه وکړي. درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زمیني توتان ټول پخ شوي دي. همدا یې فصل ده. زیاتره خلک هم نن راغلي دي ځکه رخصتي ورځ ده او غواړي چې واخلي او کورونو ته یې یوسي او هلته یې وخوري او نن پکې میلې جوړې کړي. یعنې واقعیت دوستانو خواږه دي. درنو دوستانو په کاناډا کې او همدارنګه د کاناډا خلک ډېر کوشش کوي چې خپل زراعت او خپل فرهنګ او خپل کلتور ته کار وکړي ځکه د کاناډا حکومت دغسې ښایسته ښایسته باغونه یې خپل خلکو ته جوړ کړي تر څو راسي خپلې د ژوند یو ښایسته شېبې دلته تېرې کړي او ځان ته یو تفریح ورکړي. نو ځکه دغه ملتونه او دغه هېوادونه پرمختګ کړی او خپل فرهنګ ته یې کار کړی. تاسې دغه کورنۍ ګورئ چې نن راغلي دي او غواړي چې دلته هم زمیني توتان وخوري هم یې کورو ته یوسي او خپل د ژوند یو څو ساعتونه دلته تېرې کړي.